څلورمه کلمه توحید. توحید معنا تنهایی. لا اله نست لایق د عبادت الا الله ما سوا د یوه الله وحده لا شریک له الله تعالی واحد ذات دی هغه لره شریک نسته. له الملک بادشاهي الله لره ده. وله الحمد تعریفونه الله لره دي. یحیی و یمیت الله تعالی چاته ژوند ورکوي چاته مرګ ورکوي. وهو حی لا یموت او په خپل الله تعالی ژوندی دی هغه له مرګ نسته. ابدا ابدا همیشه همیشه دپاره. ذوالجلال والاکرام د عظمت والا ذات دی د بزرګۍ والا ذات دی. ذوالجلال والاکرام بیده الخیر تمام خیر چې دی هغه د الله په لاس کې دی. وهو على كل شيء قدیر الله تعالی پر هر شي باندې قادر دی. دغه اوس به په بغیر معنا په الفاظو سره به داسې څلورمه کلمه وایو. څلورمه کلمه توحید. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدیر. دا څلورمه کلمه ده. په حدیث کې راځي چې کم څوک بازار ته داخلیږي او دغه څلورمه کلمه دې ووایي نو الله تعالی به د هر شر څخه د هر دوکې څخه د هر غم څخه د هر مصیبت څخه الله تعالی حفاظت وکړي. نو کم څوک چې بازار ته تلل غواړي د بازار څخه داخلېدو څخه مخکې یا چې بازار ته داخلیږي دا څلورمه کلمه چې د هغه دې زیاته وایي. نو دا پیغام دا تر بله پورې ورسوئ تر بل مسلمانه پورې ورسوئ. دا هم صدقه جاریه ده. جزاکم الله خیرا.